اتفاق وبس خلک کم اوس چې په دې په خلکو بیګ دي ګوره ته اوس خپل کور په ځان تنور کې اوس بله رشته ورته مه راوله شه خدای زما په دې کور څه شوي دي پته نشته ستاسو مشرانو مشورې دي مورې نو بس چې زما مشوره لي چې پلار درته څه ټیک وایي دغه پلار په طرف شي اصلي چې د مور په طرف شي ولیکي دا چې زما رونه بس یې واشي او هر څه ستا په خولې کې دي میرنه یو میرنه نه خپلېږي پردي چا خپل کړي دي یا لورې جعفرخان داسې سړی دی چې هغه بیا په دې موټي کې ساتي پته نشته چې خواښ مې په تا کې لیدلي څه وه چې دا نجلۍ دغه راوسته زی چرایم په ما پسې پنځه جوړه چپړې شلولې دي دا غونته خو نیم چې یو پنډوکې مې راواخته په سر مې کېښو او پسې راوتښتېدم وای دا خلکو د خپې ماتې شي چې تا پسې چپړې شلولې مړه خوا چایره بنیاد دي وزه د ولیمې په ورځ راته خلکو وایي دا خو چا کولم نه خو چې پته چې تاسو څنګه هغه شوې مې خواښې خو مې وایي چې دی راکوله نه په جرګو مې ته کړې ده تا به ورته ویلي وو که نه چې یو پې غرق شوی دی که نه بس دی که نه نور یې وې متن دغه کوې ته داسې کار وکړه ورشه پیالې چې مال راوړې بس دغه کار شي که نه چیرې له راوړه نور به څه کې چې دا خدمت مې هم نه کوې نو نور به څه کې بیخ بنیاد دي وزه ته ورته موسلي پټې ده بیا چانه لر کېږي نه بېغمه شه ډېر زر به ته بېغمه شي داسې ټوټکه مې راوړې ده که نه چې سبا به د دې هر څه بدلي خپله به ته وایي چې واده وکړه دا مې درته وویلې وره تا خو ګورې نغدې پیسې ما نه اخیستې دي او که دا ټوټکه چېرته 2 نمبر وخټه نو ګورې بیا به ښه ني ښه ویلې وره په ما اعتبار وساته جعفري سره مې چې ژبه کړې به که نه ژبه وه کالي مې ورته یاد کړی ویم د کوره به یې روباسم او ورته مې ځم به در سره څنګه ونه کړو که نه خپل مور پلار سره ته غم مه کوه تا خو پردی لور خور ده بس داسې مرس پې ولګوه که نه چې بس یو شان وټې وي چې بس اړو په ما پیږي نه ویم ستا کار خو به زه وکړم خو لیوره ویم زما کار به څوک کوي هغه جعفري دویم واده کوي په هغې باندې به هم داسې سوچ او فکر او غور وکړو که نه خو زما منې نو دې نازکې ته ما جولې کې ور واچوه هغې خو د خدای په سترګو ړنده کړه کې چې ستا نوم ورته علم نه جعفري چې ستا نوم ورته علم نه جعفري چې د ده په دې داړو کې لیدلي څه دي دی هسې ګورې دې هلک سره چېرته ګیډر سینګې خو نه ده د ده دا خلټمې مخ روک شه پته نشته وایم هغې له پیسې ورکوي تا خو جیب ته تاله والي یو روپۍ سر نه پرې کوې خود به هغه جعفري نارې وایي نو اول په هفته کې 2-3 سوټه اخلي خو ما د دنیا خرچې وکړي دي پیسه لوډونه یو شان انخټې خو پته نه لګي دي ته به یې خو راټیټه چېرته د شپږو میاشتو کچه بچې راپروټي داسې مخې دی جعفري بس پته نشته نه یم ته خبرې په مې سترګې پټې نه کړې سو خو دا مې ته ووایي بېغمه شه تا چې کومې پیسې راکړې وم د خلکو په مخ کې راته وایم اوس په ستا د پیسو باندې مې زما خوله بندېږي او بلیک میل کوې به مې صحیح ده ته دا ټوټکې استعمال کړه بچو کې ورکو کوڅه کې هغه زما کار دی ته دې بېغمه شه بس چې سبا دې ارادې بدلي پېښه چې دې لاس خپل کار کړی دی خو ته داسې کار وکړې وره چې دا جعفري راونیسه بېغمه شه زه یم در سره رانیسم ته صرف پلار پر واچوه بس صحیح ده وروسته لږ راسې وو صحیح ده زه دې خاورو کې یې راچوم ښه زه صحیح ده زه زه به ورته هغه سړی بلستون نه تا یو پیالې چیپ پخوم صحیح ده ای جعفري داسې کنې به راته وکړم داسې کنې ته نه معلوم ما هم سیاست کړی دی خو په آیسلینډ کې مې کړی دی بچې او آیسلینډ نه چې څوک راشي یخي ځکه صرف واوره واورئ پدې زما خبرې پاشه به لګي خدای ته وایي جعفري له پیدا کا پیدا به کم غم مکو چې سو بګې مال راکا چې سو به تواري دې کار وکړه دا خل تحقیق ژوند کې دی وې شوي اخو تا ته پته ده بس بیان ډیر څه کوي په ایمان چې دی خدای د قصب د نمونه او شرمول نه یوټیوب د دنه پاتې نشو قصابي د دنه پاتې نشو دیګماري د دنه پاتې نشو ولود کول د دنه پاتې نشو لکه دا خو پته نه پته نشي څنګه قصب ګرځي والله زه مریان کړم او تا ولې نکاح تړلې ده نو په ایمان چې تا ته مې کار کیږي والله زم کنفیوز یم چې دا لانجه مې چا سره راغل د نیانو نه واخلم د ګمارانو نه واخلم د جرند ولا نه واخلم چا نه واخلم دا سوچو کله کدا دونو خوبي د نیانو خوبي پکې ده ته قصابانو پکې ده ته د ګمارانو پکې ده لکه بس دونو مې قصبر دغه والدي مړه سبد دی وایم بس نو وایم او کنه زما ګورې خراب به داخله کوی دی ګډه وړي اشي خبره ودیږي ما دا 100 روپۍ دی شوي ګر شو بزوالم صحیح
200 راکړه د زر لوټ پته جیب کې کېدي خو داسې کار وکړه چې ژرنده کې دی ګورې پال اسانې دله نه درکوي پوهې شولې که داسې لومبۍ خو ته داسې وایي که داسې در نه کړلي بېعزتي وله وکړه د کور مخې ته وله کېنه زنانه وله وچوي زه درته یم که نه ایمان نه قصې ته بېعزتي وله کول نه شي ته په شرمونه وشرمېږې ما کله دا خبرې کوي ما دا کله ویلي چې زه بله بېعزتي کوم ته بېعزتي غواړې داسې نه وایم ویم که نه شي وله کولی بیا دا پیسې ورته وبخه داسې وي زمونږ نه بلا شیخ ولي د دې ټول کلي ورپسې دي یس چل به کوم نه ذات ورته صحیح نور څه چې ما څه اراده یو پیالې شي ځکه نه نه رای نه کړې تا پسې به درځم ښه په شرمونه وشرمېږې نورې مشورې راکوي زه ورځم ژرنده کې ګیر کړم یار پیسې ترې واخلم بebe اوچته کې ډوډه پاڅه غرمه شوه زه به دلته دا مونځ هم وکړم بیا په لار رانه قضا کېږي مو تا چاره دام هم جوړ وکړو واو ما ویلي ته به پکې چی تیاره کړې دغه د چی مې درله تیاره که بس د خیرې راخلمه الله دې خوشحاله که مونځونه زمونږ چېرته قبلېږي د دین کېندو د لاسه واله خلک دغه شانتې میز کېدو ډایرکټ تاسو کره خو چې درشم نه میز راته د لاسه سره کېدي او چې به بیا چېرته مازدیګر پخېږي وی دا کروت به میره نشي اورېدلي دي نه دي چې په ګڼو قصابانو کې غوا مردارېږي هغه خو ګڼ قصابان دي څوک وایي تېراواله څوک وایي تېراواله هغې ستا له کارونه کوي مړ سپوره چې ده نو څوک شتم نه چې دوکان ته ولېږم په منډه به پخپله دې دوکان ته ورشمه نه ما په لاره باندې شوتلم ډېرو خوړو زوی ملا د غوا په رنګ مې ونه پړڅوي چې دا وپسوس شی د زم نه کې کچه کچه شوتلو و عادت یې ده ای مورې زه خو په دغې هلک داسې خفه شوم ډېر زیاتې به سره وکړو که نه د ناوې جینۍ لا اومه نه وه شوې تاسو بیا هلک ولیږو دې کې د دوی څه شرارت ماته ښکاري د جعفر خان په رنګ یې وږی سړی ما په دې جان کې نه دی لیدلی زما خپل ځوځات دی زه د ورکوټیوال نه پېژنم ما به ولږ ورکوټیوالې دوه پراټې پخې کړې یو سیپور خان له یو دله ده به د سیپور خان نه نیمه په سکول کې خوړلې وه خپله به هم خوړلې وه هغه به په ژړا راغی ویل ما نه جعفر خان و ته دې کمه کل دی دا ټول کارونه د جعفر خان دي چې دا بل واده وشو د سیپور خان د زوی نو هغه یې ولېږو هغه غریب بیا د یېرې په کوڅو کې سپېلني خرڅول لا نړو پټ شو د ده چې واده را جوړ شو نو دی مو لیکو نو یک کمقله سړی واده وله بیا څه لکې صحیح خبره ده ما هم دغه ویلې خو ما وی که زه دا خبره وکړم بیا به په تاسو بده ولګي او دا انګیان د خو د پول شرارتې دي که نه ښځه چې د 10 کالو نه وړي بیا لا هغې له اولاد نه ورکړي خو زړه ښځه ده د 45 سال ده 55 کالو ده په ټول کار سړی کی زما جعفر خان داسې ازمری دی شکر الحمدلله خو بس دغه سترګو لکې اوښکې مخې پټ کړي نور خو داسې دي لکه بس څه به وویم یا به ډېره بدرنګه سادګي ورسره ده که نه جعفر خو ساده سړی دی ستاسو غمونو خوړو دورې امنیا به خرې شي زموږ د کور سره د اخوا کې دا پټي جوختي روسو ساک ما ګوکو اوږه موږه وکړو تا بیا د څه اورېدلي چې اوږه موږه وکړو ساګ وکړو چې زه نوم به راونه وزېږي جعفر خان به در باندې خپې ماتې کړی تا ته معلوم دی که نه نیا به هغه خشاکه مو چویرچې انادان رولېږم چې دغه شي تنور را لمبه کمه دې نه بیا زموږ دا چمګاوند ښځې ډېرې سپۍ دي په دې ما دا پلسټک ور کړی چې باران یې ونه وي بیا ورېځ ده دې نه چا په غلا ټیک یو ساده یو وندلې مورسۍ ښې دی چاته یې مضبوطه هغې ګوړې ده تیلي ورته نه کیو بس دا نه ګرځي زما دا نوسي ټول ورځ په موبایلو کې لاسونه ورکړي په قلارو دورې ما نه مخکې شه ویم په دې کې د نه څنګه مخکې شمه الله د خیر پرشتې راسه ملګري کې بس نیا به د خیر کارونه کوه نو زه لوري کور ته ځو که جعفر خان رالی ګورې نیمه به دې کي نیمه به مې کی پلار د خوی مې تا ته ښه پته لیکي نومبې به تا سره ګوري بیا به ما سره ګوري چې سړی ژرنده نشي پاکولی ژرنده ګړي هغه ته ګوره څه اوړه پکې څښا شوي دا ټول اوړه بیا خراب کړي یاره نو الو
ته په شرمونه وشرمېږي چې دلته نشي او زه دې بار ګورم وی نکاح خوانې په خیر نه نګاه خو نه ما اوس دې شوم څنګه کېنه لکه دانې دې وروړي جوار دي که غنم دي او سړی ګوره بار دی ماته صرف دا ځای دونه حواله کړی دی وي صفوي وکړه هغه پارچه راکولاوي ښه چې دانو له نیم راغلی تا به شي رالمه افسر راځي دا د هغه عثماني وي وایي جرنده کې دی ها ها او نو څه ته زما د پیسې ونې راکړې کومې پیسې کومې پیسې نکاح چې مې تړل وه او ښه اتانه لا هیر دي یاد دي ما ته یادې تا نه هېر دي وایي چې تېر شي نو هېر شي دا زه تاسو یم کنه لکه دا ما غزوی بار مل ته وړې کنه او زه یم چې هغه اوس را لګي کنه زه به درکم ابه را لېږي او که هغې به شي واپس ونه لېږلی که نه د ټکټ دپاره نو زما نوم بدل کړه ولې اکثر خلک لېږي داسې مزدوران ما ته پاتې ده ستاسو کور مړه تا چې هغه وراره دې تښتېدلی و کور نه هغه به یې سوال وغوښتو نو یو دوه میاشتې راته نشي کتلی ته په شرمونو وشرمېږې نیمه میاشت وشوه ګوره کنه نو ګوره لکه حالات خراب دي کنه څه څو روپۍ دي 1200 1200 راشه مانه 1500 بیا واله شو ما دا ته څه کې ما یادو ملک مطلب لکه اوس نشته کنه نه 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 مال خپل راک بس خپل راک ګوله او زموږ دا ګوره شوي ده ګوله شوي دانې به درکم لکه شته راکړه موږ په خپلې زمیندار یو من نغدې راکړه یار نغدې پیسې مې پکار دي کنې نه نه ځه نه یو کار وکړه چې اوس د 200 درکم ورځ درو پسې بیا راشي هیڅ 500 خو ما کړی لکه ول خپل ته ګوره دا پیسې راکړه راکړه دا پیسې ګوره هغه یو کار دی دلته نږدې دی ورولما فضل حق پیژنې اخ کله کلی والا ها خدای خو خانه ده او بار بار دې کوم دی مطلب طلاق خبره کوي ورشه لا او تشریه کا طلاق په غوړه او په دې وجه درک ته خو سم طلاقي کنه چې وش جوان بیا خو په مشر ګجار کې بدتمیز دی ولی لکه چې صرف نکاحګانې تر متر کو نه ګوجم هله کروره دا کار مسا کو نو راز بری خي پیسې راکیو کنه خو سي درې سو ورکم نه خصو په بیا راش هغه 2.5 کړی دی یو تر په 500 ملګول دي چې یو کم یار دا وی خو راته سترمینځه خدای دې په پالج راټولې کې چې وله که د ټغې د چرګې سار مري او بله ماښام زما خو یې عمر په دار کړی دی څوک چې ستا خواله راشم نو غم مې لږ شاته شي اورې که دې مې علم دي که چېرته روټۍ پخ کړي لکه یو نوړی روټۍ به ورسره وخورې چې ورسره روټۍ خوند کوي ورېږه زما دپاره سوالونه مه کوو خلکو ته یا خدایه زوراوره ښځه ده دا اوس د دې کارونه دي چې یسې اوبه کړي دي خو څه به وکړو هغې نه مې دا واغېسته هغوی کرم دغه سړه روټۍ لا تنور هم بې اوس دغه د لمبکو ما وې زه به مړه ورکړم یو روټۍ مې دراله به پخه کړي دا ډېره شی ده دا ډېره شی ده وایي دې ته به وایي سپوره ډوډۍ نه وه پخوا وایي دام نه وه وربشي به خلکو میده کولې او خوړلې به تېرېدې به چېرته دا خو پراټې دي زموږ دپاره نه زه د دوکان نه هر څه دغه کم خو هغه بل ته بامړې په نیمه شپه کې راپاسي او دا چنچور او دغه کیک هر څه د هغه خوښي نو بس بیا خو راته پته ده نو هغه چې کینې نو خو مار دی خاورې به پرېږدي خوري چې کار دی چې لږ نری نه دی پیدا وکړو یو کار در وکړم چې زموږ کور کې مونږ کباب جمع کړی دی وچه روټۍ چې هغه درکړم ځان له خرڅه کې یاره کم از کم تقریبا د 2000 خو به هغه وي دنیا مال دی پیسې راکیو کنه ته خو باقي شرم ته خبره اړې نه نه ما سره نشته که مطلب که زور ده به چې کنه تا خو خره ما خو ته لارې سیده کړې یا 300 یا کباب شي ده زه به 500 نورې ولګوم لال به ما خو هغه خانمۍ تانې ته هلته به راپورټ ولګم یو کار وکړه بل ستا که شرور دی هغه شته سنت کړی م نه دی زه مطلب که سنت کم په دې کاته کې سب ګرم کنه ته څو روپۍ لري زه خو راځي ډېر درې نیم زره علم خو لکه تاسو ګزارو کوم 3.5 زره او څنګه خو خاله هغې سره بیا ګورم ما خپلې پیسې راکړه نه ما ته نشته تا په یو یارم نه سمېږي یاره زما نغدې به کار یې کنه یار نشته ما سره ځه هغه شي ویله ځه او بس صحیح ده ځان سره عثمان بوځم او خانمۍ تاړه کې بس دا راپورټ کوم ځه اوس چې کنه راپورټ په ما باندې په دې قصه کې دا قصه پولیس نه مانی ځه ولې نه مني نه مانی پیسې مې در پاتې دي هروره ځه او کنه به جن ذکر اواجو نه وخت وای دا سره لم کم غوري خدای پاک دا نازکه زما د نصیب چرته کې وه هغې ته خو چې د سیفور نوم والي
همداسې پې لګي لکه د ټوپک ډزه چې په دې داړه کې دې لیدلې څه دي سلام په خیر علي ليش ته کېنه ستا لپاره لفه وباسم ښه هكذا يقول لكم اوتو بوتو سادا زان سر ليكي خبا خبرة ليلي خير كينو څه بابا ډډه شه يا دراجة سيو خبرة كوما خبا كيغا مو دروازة كي ما كتك انا خبا خبا ودا سيدان سر ليكي خير خودي كان لګیا کېږم به نه تاسو کره خو روغ سړی لیونی کېږي دا خو ما نن ځان سره خبرې شروع کړې دي کېدای شي سبا بل ورځ تاسو نه او ځان هم سر مات کړمه داسې څه خبره ده چې ته پې ورغښتې خیر خودي كان څه خبره ده خو دغه خبره ده که نه چاپرې چې دي دغه دې کوټه یې ټیک راټیک کړی همدې به ښه ټیک دا نازکه راولي دې کور ته په ما باندې او ما ته پته ده یو ویم ته اسې شکي جعفر خان ته ګوره او واده ته ګوره دا ته څنګه دې ودې وې ویم دا شکي چې زما یې درته ووایي نو نه راتلی وه سره اوچته یې نه کړم رای نه وستم دلته نو خو ته واپسې رالې که نه خو ته نه وي راغلی نو ما له په حیا عزت کې واده کولی خو بس ویمه نو وي ته پسې راغلی یو خو راغې د کوڅې مخې ته به ناست و شرمونو باندې یې شرمولمه او بیا راته پکې لا دام وي چې کالي یې وباسه پته نشته چې زه دا سترګې په ما څنګه پټې شوې دې داړه زه دوکه څنګه کړم یو چې دې اسپتال ته راغې او تا وله انجکشن او د مینې محبت خبرې تا شروع کړې دغه وخت کې تا نه کتل بس کا په دې خو راله مرض کو هغه خو خولې ته ماسک اچولي وه بس سترګې یې ښکاره کړې وه هغه به یې اوچتې را خلاصې کولې ما یې بس د ښایست ډک دی تک سپین دی نو سپین خو دې سترګې خو ښایسته دي اوس غاښونه یې غټ دي یو کار وکړه که نه دا خو سوان کېږي سوان دی کوم وله اوس پې وله سوان کې اوس هم په دې حال باندې ښه دی بس زه قبول کړی مې دی ورسره ناست یم زما دا تندې بس دوارې دی دا مې په نصیب و دراجه زما خبر یا ساته اوبه د ورخه تېرې دي ستا خاوند دی ستا په نصیبه دی خو واده هغه نه کوي اسې دې چیړې دا چیړې سړیا بشیر دې مې راکوه خو په شرمونې مې ونه شم اوړي که نه نو زه به م نکوهان یم هغه ظالم عثمان به درنه هېر کړم دومره به دې وشرموم زه تم خدای شرمولې وغم خدای شرمولې زه څه کولی شي هغه ځه بس ګورو به خان مې ته راځي پوه بیا بیا خو په خپلې کې پیسو پسې ګرځي عالمه نکاح یې تړلې ده مخکې به خلکو چې کوم دي دوا دپاره سودا دپاره نکاحګانې تړلې اوس یې دې پیسو له تړي دلته بیا راغلي نو درې په شرمو ته اوس ما شرمې ته جعفري نه پېژنې داسې به دې وشرموم چې عزت به درنه غونډ کړم څه چل مې وکړو ورګه هغه پارچه په خپله راپرېږدم یاره ولې نه مور پیښو د دنیا وي خو بیګا داسې چلو چې د سخي خیال نه خو عثمان رودلې ده الا عثمان چا ورپرې کوي بی ولې ما څه ووې غلطه شوې د عثمان خیال نو سخي نه ودرې وه داسې خلک عثمان رودلې مړ بس لیونی شومه بیخي وزه ټوله ورځ مې په دقې کې دوی د 500 روپۍ یوړل دوی د 200 یوړل دوی د 50 دوی د 100 دماغ مې خراب شي او اکثر پکې رانه خلک پیسې مه خوري زه خیر دی هېڅ خبره نه ده ما دا خبره کوله چې تا څنګه سوچ وکړو چې جعفر خان دې خوښ دی او کوڅې پور خان چا نه دې وکړو مړې مورې او ما خو بس دقه یو خوښ کړی خو په دې شک کې تا اچولې ما تا راته ویلې زه خو لالچیم یم که کوم یو واده مړې زما خو سیپورې خوښ دی خو تا راته نه رښتیا ویم زما خو جعفرې خوښ دی بی سیپورې کو جعفرې کم یو خوښ مور لیونی دې کړم مړې مړې سیپورې هغه دی چې مونږ کورې ته منډټورې وایي هغه سیپورې دی او هغه غاښونه چې دي هغه جعفر خان دغه هغه غاښونه بس نوره پیشه لکه غټې وریجې ستا هم ډېرې خوښې وی میراث صدقه مړې بس وی به را پیسه خو بس کله یو کله بني